دا د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې له پاکستان څخه د تازه راغلو کډوالو تمځای او د راجستر مرکز دی. له دې ځایه هره ورځ له پاکستان څخه راغلي لسګونه کورنۍ له ثبت وروسته خپلو سیمو ته ستنیږي. د کندهار د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست مسؤلین وایي واک ته د طالبانو له رسېدو راهیسې شاوخوا 6,000 کډوالې کورنۍ د سپین بولدک له لارې هیواد ته راغلي او دا بهیر لا هم روان دی. د کندهار د کډوالو چارو مشر وایي دوی د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان په مرسته د کډوالو کورنۍ سره د خوراکي توکو او نقدو پیسو مرسته کوي او هغوی تر خپلو سیمو پورې رسوي. د اسلامي امارت فتح بعد دلته د اندازه تقریبا 6,000 کورنۍ به ان شاء الله العزیز دلته وثبت شوي بغیر ثبت خو هم راغلي دي، خو ثبت شوي چې دلته زموږ سره د مهاجرینو د ریاست او د UM سره چې کوم ثبت شوي دي تقریبا 6,000 دي. تسنیم وایي هیواد ته د کډوالو د بیرته راتګ بهیر کې زیاتوالی راغلی. د کندهار سپین بولدک له لارې له پاکستانه ستنې سوي یو شمېر کډوالې کورنۍ بیا ګاونډي هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند سخت بولي او له مسؤلینو څخه غواړي چې په کور دننه اسانتیاوې زیاتې او نور د کډوالۍ د اړتیا مخه ونیسي. افغان په خپل وطن کې خوشحالي که څه هم د غربت زندگی که څه د اقتصاد قوي په حرارت کې انسان په خپل وطن کې خوشحالي د بل په وطن کې خوشحالي نشته، ځکه چې دا حالات موږ ولیدي دا تجربه موږ ته حاصله شوه. الحمدلله موږ ډېر مسلمانان ول ډېر کډې مو ولیدلې چې دغه د پاکستان څخه افغانستان ته راوښتولې هر ورځ دونه کډې راوړي د څو ورځې درمخه زه ولاړم هم دونه کډې مو ولیدې اوس مې ولیدلې. که څه هم د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ له لارې هره ورځ له جیش نیولې تر 80 پورې کورنۍ له اوږدې کډوالۍ وروسته بیرته هیواد ته راګرځي، خو برعکس یو شمېر ځوانان بیا د زیاتې بیکارۍ له امله هڅه کوي چې له هیواد څخه بهر ووځي.